سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. 15 طالبان په پکتیا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه د زرمت ولسوالۍ په سحاوکي سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې یو شمېر وسلې او موټر هم له منځه تللي دي. له دې سره سم د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په باغکه سیمه کې یو ماین د پولیسو له لوري کشف او شنکړی شوی دی. په ننګرهار کې د داعش ضد عملیاتو په لړ کې 20 نور داعشیان هم ووژل شول. په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د څارګرې ملي ادارې د ځانګړو ځواکونو له لوري ترسره شوي د یادې ډلې 15 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو چاڼیز عملیات پیل شول. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو لوړپوړی پلاوی هم له سلګونه کمانډویانو او د څارګرې ملي ادارې له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای تېر ماښام جاغوري ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پلاوي کې لوی درستیز، ستر امنیتي مرستیال او د څارګرې ملي ادارې ولایتي مرستیال شامل دي. ملي امنیه شورا د دولت وسلوالو مخالفینو د یرغلیزو بریدونو د زیاتوالي په تړاو افغان ځواکونو ته امر کړی چې خپل بریدونه لا پسې چټک کړي. دغه بنسټ همداراز له اړوندو امنیتي او دفاعي بنسټونو غوښتي چې د خلکو د ژوند خوندیینې او د افغان ځواکونو د تلفاتو د کموالي په موخه په ټول هیواد کې پر وسلوالو مخالفینو خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د دغه بنسټ په خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان د خلکو دښمنان به هیڅکله خپلو اهدافو ته چې د خلکو په منځ کې د وحشت خورول دي ونه رسیږي. د امر په داسې حال کې صادریږي چې په د وروستیو کې په غزني، فراه، بغلان، کندز، تخار، زابل او غور ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او له امله یې په سلګونه افغان ځواکونو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر غني وایي د سولې په اړه چې هر ګام اخیستل کیږي د مشورې پر بنسټ به وي. ښاغلي غني تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمعیت له انسجام شورا سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې په اړه د افغانستان له بېلابېلو اقشارو سره د مشورو لړۍ دوام لري او کله چې دا لړۍ منسجمه شوه پایلې به یې له ټولو سره شریکې شي. د یادې شورا غړو د سولې مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه وویل د یاد بورډ جوړښت باید پراخ وي او په دې بهیر کې د ټولو اړخونو پر ګډون هم ټینګار وکړي. او ملي دفاع وزارت وایي د ملي پوځ د هغو منصوبینو تنخواوې چې تر اوسه پاتې دي سبا به ورکړل شي. د دغه بنسټ ویاند د سرحدي او عامه نظم منصوبینو چې په روان کال کې له کورنیو چارو وزارت ملي دفاع وزارت ته انتقال شوي د معاشونو د ځنډېدو لامل د دوی په اسنادو کې د ستونزو شتون په ګوته کوي. ملي دفاع وزارت همداراز له ټولو خپلو اردوګانو غوښتي چې تر یوې میاشتې پورې د خپلو منصوبینو په اسنادو کې ستونزې حل کړي څو په برېښنایي تنخوا ورکړې سیستم کې شامل شي چې تر دې وروسته معاشونه یې په نورماله توګه اجرا شي. تر دې مخکې د سرحدي او امن نظم یو شمېر سرتیرو د خپلو څو میاشتنیو تنخواو د نه ترلاسه کولو له امله شکایت کړی و. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.